بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 اکتوبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه په دوه حصو باندې ده، یو د نړیوال خبرونه او دوهم د خیبر پختونخوا او د بلوچستان خبرونه او دغه خبرې چې زما دي د کې ډیر زیات د دوستانو عین حال تفسیریم راغلی وي چې فرضاً افغانستان اسلحه ولې نشي اخیستلی، ولې اسلحه نه اخلي، پاکستان سره ولې اعلان د جنگ نه کوي. داسې ډیر مسایل چې چون تعداد ډیر زیاتو او یکسان سوالونه او ډیر د سوالونو چې دي ځوابونه ما ورکړي مو د دې ځوابونه مې ورکړي مو پرون برنامه کې ابل او ځوابونه ورکړ شوي دي. د عمومي تبصرې په شکل کې به زه په دې ټول یو نظر واچوم چې د دوستانو اطمینان هم حاصل شي. نو اول راځو همدغه سیمه ییز او نړیوالو مسایلو ته. ما تاسو مخکې ویلي چې افغانستان چې اسلحه نشي اخیستلی دوه عوامل لري. یو دا دی چې د افغانستان اقتصادي وضع دومره ښه نه ده چې د اسلحه د نړیوال مارکیټ نه په بیه واخلي. اسلحه په نړۍ کې ډیره قیمته ده، په میلیارډونو ضرورت لري او افغانستان میلیارډونه ډالر نه لري. دا یو مسله ده. دویم دا ده د دې لپاره نړیوال اړیکې پکار دي او په رسمیت پیژندنه ډیره ضروری ده او د رسمیت پیژندنه کې بیا هغه حالات مناسب پکار دي چې د دواړو طرف ته قابل د قبولي. مملکت ته اسلحه تر هغه نشي درکولی چې ته د هغې شرایط پوره نه کړي که په رسمیت پیژندنه ولري. او بل دا دی چې که پیسه نمی مسله نه ده، که ستا روابط حسنه ای او ته غواړي چې مرسته تا سره هغه مملکت وکړي، درسته د هغې خپل ځینې شرایط درته ږدي، ته د هغې شرایطو په اساس باندې هغه اسلحه ترلاسه کولی شي. یعنې اسلامي امارت کولی شي چې اوس هم د هندوستان نه، د روسیې نه، د چین نه اسلحه ترلاسه کړي. پیسې نشته ورسره، په پیسو د عدم موجودیت کې دا ستونزمنده مسله ده، مګر د سیمې او د نړۍ د سیاست په تناظر کې دا مرسته کېدلی شي، خو باید ځینې معاهدات او تعهدات غواړي او هغه لازمي ده چې سړی د غور لاندې ونیسي او خپل تصمیم. او که ته وایي چې نه زه دا یو هم نه کوم چا سره، نو دغسې بیا به سپېره ناست دی او دښمن به راځي وهي به دي او تا سره به هېڅ هم نه وي. دا غټه ستونزه ده. د پاکستان د لوبې بخښنه غواړم، د پاکستان د منافقانه لوبې په هکله چې د افغانستان سره راخیستې ده. تاسو وکتل چې افغانستان ډیر کامیاب عملیات په پاکستانیانو باندې وکړل. کله چې هغې وکتل چې ناکامۍ سره مخ کېږي، قطر او سعودي رامنځته کړل او د جنګ ودرېده او دوی بیرته په افغانستان باندې بمبارد شروع کړ. د ده سره سم دوی په خپله خواجه آصف وزیر دفاع او عاصم ملک احمد رئیس د ISI افغانستان ته درخواست وکړ چې دوی غواړي راشي او دلته خبرې وکړي، چې دې کې منافقانه لوبې دي چې هلته خو حمله وکړله، افغانستان یې وهه، بدنامې کړ چې دلته زما کسانو د ترهګرۍ کسانو دا مې وویل. او دلته پوهېږي چې اوس دوی چې هندوستان سره نږدې شول، نو څه رقم یې لري که راځي دلته دننه بېرته ځان بیا نرم او خوږ کړي او بیا مسله دې خوا اخوا ګډه وډه کړي. نو اسلامي امارت یې هوښیارتیا وکړله چې دوی دا ویزه یې ورته رد کړله او وویل چې موږ تاسو سره هېڅ کوم خبرې نه لرو. زما په نظر نه تنها دا دوی رد کړي، باید صادق خان هم پس له دې رد شي، درانه هم باید رد شي. هر هغه څوک چې منافقانه لوبه کوي د افغانستان سره، هغې ته باید ویزه ورنه کړلی شي. دویمه خبره دا ده چې د ملک نه بهر او ټولو افغانانو او د ملک دننه ټولو افغانانو بغیر له دغې نه سره دي چې دې کې ویلی شو چې اکثریت قاطع دې کې ډېر زیات چې دي دا د اسلامي امارت نه خفه دي، ځکه د کار مسله ده، د تعلیم مسله ده، د قانون مسله ده، نظام دې کې ډېر خلک خفه دي. څوک به په خوله وایي کوتک په مخ کې څوک خبرې کوي، ته کوتک لرې که خلک آزاد که ته بیا وګوره چې خلک څنګه خبرې کوي. خلک خبرې لري، خو دا ده. مګر دغې موقع کې الحمدلله د یو ښه کار وشو چې ټولو متفقانه دا وویلې چې اسلامي امارت زموږ خوښ یي او که خوښ نه یي، د کار سم دی که سم نه دی، خو د پاکستان په خلاف موږ ټول یو موټی یو افغانان یو او موږ به د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږو او خپل د خاورې نه به دفاع کوو، چې دا د یو مملکت د نظام لپاره ډیره لازمي او اړینه خبر ده.
ډیرو محدودو کسانو چې د هغې ته انسان ویلم درست کار نه دی، د ځناورو په حساب کې حسابیږي، ځکه چې هغې نه تنها چې خوشحاله شول، دوی دا ویل چې پاکستان د بیا راشي، بیا د حمله وکړي، بیا د دوی وهي. دا هماغه ډله ده چې کله امریکایانو په افغانستان باندې په 9 اکتوبر 2001 کې حمله کوله او بم یې غورځو او دوی به الله اکبر ویلې د هغې بم په مقابل کې چې ویې وهه او ټول تباه که. نو دا هغه ډله ده او ډیره وړوکې ډله ده او ناقصه ډله ده او دا به خدای شرموي دوی په دغه کې د په حساب د هغه پاکستانیانو طرف یې نیولی دی او د اکثریت د افغانستان د ملت طرف یې پرېښی دی. د بله موضوع زموږ نړیواله موضوع د غزې د مسله وه چې تاسو ته ما ویلي چې د دوشنبې په ورځ به په مصر کې ناسته کیږي. دا ناسته وشوله د اروپایي ټولنې لوی ټول صدراعظمان چې د فرانسې، د ایټالیا، جرمني، انګلستان، همدارنګې د آذربایجان او همدارنګې د اردن، د مصر، دا ټول مشران هلته د پاکستان د شهباز دغه څه ورته دی وایي دی هم هلته و، شهباز شریف. نو د ټول هلته یې بوټپاکي هم وکړله د ټرمپ لپاره، ډېره بوټپاکي وکړله چې که څه امتیاز واخلي لپاره دی چې دی خو اوس پوهېږي چې دا بوټپاکۍ کې دی افغانستان قضیه کې امتیاز اخلي. د ټولو په د موجودیت کې هلته د غزې معاهده امضا شوله او دې ضمانت کوونکي 3 اسلامي ملکونه قطر، مصر او ترکیه و چې دا معاهده هم امضا کړله. په دې معاهدې په نتیجه کې 20 تنه د اسرائیل ژوندي اسیران چې آخري 20 تنه و هغه وسپارل شول، 28 تنه مړي به سپارل کیږي او د دې په مقابل کې به 1960 بندیان یو 140 دا 150 تنه چې خوشي کړل دی د رفیع د لارې مصر ته ولېږل او د دې ته دا اجازه ورنه کړله شو چې دی غزې ته او بیرته د فلسطین خاورې ته راشي. دوی ته ویل خوش م کړلی خو تاسو به مصر ته ځئ، دا 150 تنه او دا 1960 تنه چې دي دا غزې ته تللی شي. دا پیسه به هغه عام خلک دي چې دوی نیولي، دا 150 هغه جنګیالي فلسطینیانو چې دوی سره بندیان او دوی نه خوشي کول د دې معاهدې په نتیجه کې خوشي شول. نو د دې دا معاهده وشوله، دا کسان به خوشي کیږي او دلته به په حساب یو عبوري حکومت به راځي چې د هغې مشر به توني بلیري، هغه هم هلته په موقع کې موجود او ټرمپ دا هم ویلی چې د غزې د موضوع نه بعد به د ایران مسله هم د صلح د لارې نه حل کیږي، د جنگ د لارې نه ده کیږي او که ایران سره، خو ایران په دې پوهېږي چې دا د لوبه د ایران ورسره په ده کې معامله نه کوي. ایران دا اعلان د ښکاره دغه کړی دی چې دوی به دا کوي او بیا دا خبره یې وکړله چې د غزې او د ایران د مسلې نه شو، زه به د پاکستان او د افغانستان موضوع به هم حلوم او دا یې ویلي چې دا د غزې مسله چې دا ویلې زما 8مه د سولې مسله ده او د افغانستان به زما 9مه لګیا دی ځان ته کریډیټونه ټولې چې که وشي د نوبل جایزه وګټي، خو امکانات ډېر کم دي د نوبل جایزې چې د هغې ته نامنیټ شي یا وپېژندل شي. نو دارنګې د دوی دغه نړیوالې دغه لوبې روانې دي، خو د مخکې دې نه چې دی مصر ته لاړ شي، دی په دغې ته تللی و، اسرائیلو ته تللی و او هلته د هغې پارلمان ته خطاب وکړ او هغې ته یې ویلې چې دا جنګ تاسو وګټه، تاسو د بشریت دښمنان نابود کړل، وم وهل او کوم اسلحه چې ما تاسو ته درکړله تاسو د هغې نه ډېر ښه کار واخیسته، ښه ګټه هم واخیستله او همدا یې ویلې چې نتنیاهو چې دی دا یو ښه رهبر دی، ښه مشر دی او ده چې ما ته هر ځلې زنګ والی هره اسلحه چې رانه غوښتې ده هغه ما یې د اختیار کې ورکړې ده او دې هغه ډېره ښه استعماله کړې ده. دا او د دغه انسانیت او دا وایي دغه د بشري حقوقو مسله چې هلته هغې 80,000 ماشومان په دغې اسلحو وژلي او دې ورته ویل دا تا ډېره ښه استعماله کړې ده او په آخر کې پارلمان د اسرائیل ته وایي چې زه اوس روان یم د دنیا د سرمایهدارانو غونډې ته ځم، یعنی د عربانو ته سرمایهداران د دې پیسو چې دا خو احمق خلک دي، دا خو خبر نه پوهېږي، خو زه استعمالوم، پیسې ته اخلم او نور خو تا ډېر ښه کړي چې دا ټول دې ووهل.
ځکه چې اسرائیل خو ترکیه هم دغه د ترکیې اډې په سوریه کې ووهلې، سوریه یې هم ووهله، لبنان یې هم ووهه، عراق یې هم ووهه، ایران یې هم ووهه، همدارنګې په ټولو طرفونو باندې حمله وکړله. نو دی ورته دا وویلې چې تا دا بهترین کار کړی. راځم د برنامې دویمې برخې ته ستاسو د جهادي خبرونو په هکله. 12 د اکتوبر وزیرستان جنوبي سرویکای ولسوالۍ د بسکۍ په سیمه کې 2 سنایپرو بریدونو کې 2 عسکر وژل شوي دي. 12 د اکتوبر شمالي وزیرستان بوئي ولسوالۍ محمد خیل سیمه کې د مسعود استخراج فابریکې مجاهدینو توغندي وشتلې دي چې مالی و ځاني زیان ورته اوښتی دی. په 12 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ سیمان سیمه کې پر یو پوځي پوسته د GL په وسلې په ذریعه بریدونه ترسره شو چې مالي او ځاني تلفات یې اړولي دي. په 12 د اکتوبر باجوړ ولایت ریاست ولسوالۍ سباګۍ سیمه کې پر پولیسو پوستې د لیزر او راکټ لانچر برید وشو چې یو پولیس وژل شوی دی. په 12 د اکتوبر د روانې میاشتې په 10 تاریخ خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا درې اړوند شلوبر دربیخیل سیمه کې د یو پوځي پوستې د سنایپر په برید ترسره شو چې یو سارونکی امنیتي کامره ویجاړه او یو وای فای هم له منځه ویوړل شو. په 12 د اکتوبر جنوبي وزیرستان د شکتوی ولسوالۍ د شګه بنګش خیل سیمه سنایپر برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 12 د اکتوبر بردیر ولایت براول ولسوالۍ ګلباغ سیمه کې مجاهدینو په لاره ناڅاپه توګه د پوځ سره مخ شول چې په انخته کې یو عسکر وژل شوی دی. په 12 د اکتوبر وزیرستان جنوبي د لوړی ولسوالۍ مجاهدینو یو ستر برید ترسره کړ چې د سپکو او درنو وسلو نه کار واخیسته. په دې کې 15 عسکر وژل شوي دي، 8 ټاپیان دي. مجاهدینو څو پوستې مکمله توګه فتح کړي او قبضه کړي دي. 2 تنو مجاهدینو جام د شهادت نوش کړی دی او د هم د افغانستان باندې د پاکستان په برید باندې په دغه ته هغه ته کریډټ کړی دی، ویلي دا هم د پاکستان د پوځیانو نه غچ اخیستل. په 12 د اکتوبر چترال ولایت د روش ولسوالۍ ګول سیمه برید کې یو سارونکی کامره ویجاړه شوې ده. 13 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ سور پل پر پوځي کاروان کمین ووهل شو. لوی ځاني او مالی زیان اوښتی دی. په 13 د اکتوبر باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ زری سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته لیزري برید وکړ، ځاني او مالی زیان اوښتی دی. په 13 د اکتوبر اورګزو ولایت غلجو ولسوالۍ سټیپال دارۍ سیمه کې FC پر چک پوسټ باندې مجاهدینو برید ترسره کړ، یو عسکر وژل شوی دی. دا د نن ورځې جهادي او نړیوال خبرونه چې تاسو سم ته وړاندې شول. هیله ده چې برنامه خوښه کړئ او د دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی خالق باندې سپارم. وما علینا الا البلاغ.